بلې هو ستوری صاحب ډېر اخسته په نشه یي توکو چې څوک لاس لري هغه خلک موږ ګیر کړي دي الحمدلله، هېڅوک هم نه ده پاتې شوی تر اوسه پورې. هغه کساقیان دي چې دغه څښه او د رویینو دا شیان خرڅوي هغه موږ خپل کشفي ملګري په پسې بس ګیر یې کړو، بیا یې سپارو مواد مخدر مدیریت هغه یې هغه صحت عامې خپل کلینیک چې دغه ته سپاري او څه ناڅه مو دغه مواد مخدر هم ګیر کړي دي چې هغه زموږ سره موجود دي. نو څوک مو پرې ایښي نه دي په ټوله ساحه کې چې هر ځای یې موږ رسیدګي ورته کړې ده زموږ امنیتي ملګرو او ګیر کړي یې دي. په دې برخه کې خلک هم همکاري در سره کوي چې یو څوک په ګوته درکړي چې پلانکي ځای کې یو څوک چرس خرڅوي یا پلانکي ځای کې یو څوک چرس کوي؟ بلې هو بلې خلک زموږ سره ډېر همکاره دي. نو که یو څوک داسې نابلده سړی راسي منطقې ته چرس خرڅوي یا د رویین خرڅوي هم موږ خبروي. تقریبا د 2-3 ورځې مخکې لا دلته د خارجي په ساحه کې یو ځای د عمانو یو کارخانه وله چې زموږ ملګرو امنیتي ملګرو او استخباراتو ملګرو دا کشف کړې وه، د اخر بیا کشف شوله چې ډېر دغه د عمان ګیر شولو له هغه څخه دا ښه تولیدېږي. نو خلک زموږ سره همکاره دي، څوک یې نه دي پرې ایښي تر اوسه پورې. کله کله پلې ګزمې هم کوئ؟ بلې هو زموږ ګزمه چې ده انشاءالله د ورځې له خوا څخه هم وي امنیتي ملګري په ټولو ساحو کې او د ماښام ایسته بیا زموږ ګزمه پلې ګزمه په ازاري وو، په سینک وو، باباګک وو، په رساله کې په ښار کې چې زموږ مربوط ساحه ده او دغسې زموږ ګزمه تر نورکه پورې له نورک سره شاوخوا کلي کې بیا ملګري پلې ګزمه کوي